زه له جانان جانان زما نه مرور ملګرو، زه له جانان جانان زما نه مرور ملګرو، نه د سپرلي څه مزه شته نه د اختر ملګرو. څنګه یې په خولا کړم نه پوهېږم، یم بېتاب ملګرو، او نه مې زاري مني نه سوال دی زورور ملګرو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، ستاسې د بیا هم اختر مبارک هغه لیدونکي چې اوس موږ سره یو ځای شوي هغوی ته هم د اختر مبارکي وایو. هیله مند یم چې روغ جوړ به د خپرونې په دې برخه کې را سره دوه تکړه ممثلین هغه څوک چې تاسې به دوی اصلاحي ویډیوګانې کتلې وي په د یوټیوب چینل له لارې ډېر مینوال لري. دواړو څېرو سره به تاسې اشنا استئ، د نومونو سره به هم اشنا استئ. فیاض الرحمن چې تکړه ممثل دی، او د دې ترڅنګ ذبیح الله همدرد صاحب چې دوی هر کله دواړو په دې اصطلاح کم عمر کې د ټولنې د خیر او اصلاح لپاره داسې ویډیوګانې جوړې کړي یقینا چې د تیږې نه سخت زړونه هم ورته راماتېږي. دوی دواړو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم، د اختر مبارکي م ورته وایم. فیاض الرحمن صاحب ستړي مه شئ، اختر مبارک شه. ښه لاسته تاسې یاستئ، همدرد صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، اختر مبارک شه. ډېر زیاته مننه، خیر مبارک میاخیل صاحب تاسو ته، د انعکاس راډیو تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او درون ولس قدرمندو کتونکو ته د زړه د کومې د لوی د کوچني اختر مبارکي وایم. مبارک مو شه اختر، هره ورځ مو شه اختر. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ کور ودان. او ذبیح الله همدرد، د همدرد تخلص مو څنګه انتخاب کړ؟ میاخیل صاحب موضوع خو داسې ده چې عموما هر هغه څوک چې هغه ځان باندې تخلص علي ږدي، نو زه وایم چې هغه خوبي هغه کې موجوده وي. که څوک ارمان دی نو حتما د یو چی شي ارمان به لري، او که څوک همدرد دی نو باید د یو چا همدرد شي که نه، د هغې درد خپل کړي. نو زمونږ دغه کړنې او همدا واضحه کوي چې ټولنې سره مو همدردي ده او په همدې اساس مو په ځان باندې همدرد. صحیح ده. ټولنې بعضې قشر یا بعضې خلکو نه ډېر متاثر استئ، به همدردي ورسره کوئ. ډېره مننه. ویډیوګانې ډېرې لیدونکو کتلي، موږ سره هم شته دی د خپرونې په جریان کې به ستاسې یو ویډیو کلیپ هم ګورو. فیاض الرحمن صاحب تاسې همدرد صاحب سره ګورو په زیاتره اصلاحي ویډیوګانو کې دوی سره یو ځای کار کوئ. ستاسو څه احساس له مخې رالی دوی سره یو ځای شوئ؟ په اول ځل تاسې دا وکته متاثره شوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ویډیوګانې ما چې وکتلې ډېرې مې خوښې شوې، او زه ډېر اول ټیټ مینوال وم، او ما دا دغه وکړو، ځان سره مې مشوره وکړه چې زه به انشاءالله همدرد صاحب سره په ګروپ کې دا د ارمان هم و که نه چې یو ورځ دوی سره خپل ارمان ته ورسېدم انشاءالله. صحیح صحیح. او میاخیل صاحب دا پوښتنه ترې وکړه، دا تېر کال چې اعتکاف ته ناست و تا پکې څه سوال کړی و؟ سوال یې څه شی کړی و؟ ما ډېر دا سوال کاوه چې همدرد صاحب سره مخامخ شم او د دې په ګروپ کې وغړی شم، او انشاءالله الله پاک نه امید مې لرلو او قبول شو او دې سره په ګروپ کې شم، په ګروپ کې شامل شو. صحیح. مننه. بس خوشحاله اوسئ. رښتیا هم ستاسې هغه کارګردګي دوی سره چې کوئ دا ډېره یو ضرور خبره ده. په اصطلاح وایي د یو لاس نه ټک نه خېږي. بالکل. او همدرد صاحب قربان ستاسې ویډیوګانې چې ګورو ډېرې اصلاحي داسې طنز برخه، مزاحیه برخه، دوی له هم کار کړی که نه ټولې اصلاحي دي؟ بالکل میاخیل صاحب بعضې داسې ویډیوګانې دي چې هغه تفریح انسان ته ورکوي، د هغې په شونډو د هغې پر مخ باندې مسکا او خندا راولو، خو هغې کې هم اخره کې یو پیغام لرو. بعضې داسې وي چې د اول نه داسې سیریز وي، یا تاسو هم کتلي دي، مینوال کتونکو به هم کتلي وي چې هغه خفګاني وي، د یو چا درد مو راغستی وي، د سکرپټ په بڼه م لیکلی وي او بیا مو کړی وي. خو بعضې داسې هم شته تقریبا په 80% چې هغه یو تفریح بڼه لري او په اخره کې په هغې کې یو پیغام وي. داسې هم کړي. صحیح. مننه. دا پوښتنه کوم بیا ستاسو یو ویډیو به زموږ تخنیکي ملګرو چمتو کړي، هغه به سره وګورو. کله چې دا خپله ویډیو ګورئ څه احساس کوئ؟ څومره ورته خوشحالیږئ؟ کله خو داسې وشي میاخیل صاحب ما یو ویډیو جوړه کړې وه، او هغه ویډیو داسې وه چې زه خپله کور کې ناست وم، کمپیوټر ته ویډیو مې ایډیټ کوله، نو مور مې راله راته وایي چې مونځ دې کړی دی؟ مې چې کومه یا لږ وروستو بیا راغله
میل چې کومه یا خو چې کله زه خپله پاسېدم او اودس مې وکړو په جانماز نو دې کې اوس رانه هېرم دي چې د مازدیګر مونځ مې کوو د ماښام اذان را باندې وشو نو هغه مونځ ما نه قضا شو همدې فکر کې ناست وم نو دغه سکرپ او دا قصه مې ولیکله چې موږ زیاتره دوکانداران یو که هغه یو ممثل دی که هغه هر کار کوونکی دی په خپل کار کې دومره بوخت او مصروفه شي چې خپل مونځ د لاسه ورکړي نو بیا مې همداسې ویډیو جوړه کړه چې زه ایډیټینګ کوم یو کس راځي ما ته تصویران راکوي چې یو کس په 100 روپۍ ما ته ایډیټ کړه کله چې ایډیټ کړم نو بل ملګری راشي ما ته وایي چې تا مونځ کړی زه ورته یم چې کوم وایي چې جمعې ته نه ځم چې زه درځم نو چې کله هغه لاړ شي ما نه هغه مونځ قضا شي چې کله هغه راشي ما ته وایي مونځ مې بس دا دی پاسېدم که نه وایي څه ټیم مونځ کوې د ماښام مونځ دې کوو دا د 10 دقیقې د ماښام اذان ته پاتې دي په دې ویډیو یا په دې عکسونو به تا 100 روپۍ اخیستي مې 1000 روپۍ وایي د دې نه دا معلومیږي چې په 1000 افغانۍ تا خپل مونځ د لاسه ورکړه او هغه دې خرڅ کړه نو دغه ویډیو چې کله زه مونځ ته انسان دی شیطان دی له مونږ ټولو سره پاک نه یو نو شیطان وایي چې یار مونځ ستړی یم یا ستومان یم چې هغه ویډیو مې ذهن کې راشي ډایرکټ پاسېږم ځکه عموما میاخي صاحب تاسو به کتلي مې کوم سړی چې خپله پې عمل ونې کړي هغه به په چا تاثیر هم نه کوي په اختر کې را سره بل اختر راغی اختر خان ورور را سره پر لیکه دی دا به راولو اختر خان صاحب ستړي مه شئ په خیر رالی اختر مو مبارک شه پرې شوه بیا دې هڅه وکړي اختر خان صاحب موږ درته په تمه یو څه پوښتنې مې تا نه هم لرلې همدا ستا د نوم په تړاو باندې خو متاسفانه چې ستاسې اړیکه پرې شوه بیا هڅه وکړه نو همدرد صاحب ستاسې ویډیو به ګورو او تاسې چې فیض الرحمن صاحب کله د همدرد صاحب سره ویډیو کوئ بیا یې ګورئ او په اول ځل باندې راتلی دلته مخالفت څه و ولې نه ډېر مخالفت و بس کور کې مشکلات ستونزې وایي دا مه کوه ستا تیري ده او وخت یې ضایع کوې خو بس ما د چا خبرو ته غوږ ونیو او خپل کار ته م دوام ورک صحیح صحیح مننه خوشحاله اوسئ نو راځو همدرد صاحب ستاسې یو ویډیو چمتو ده دوست محمد را سره پر لیکه دی دوست محمد صاحب راولو د پېښور نه را سره دوست محمد صاحب ستړي مه شئ اختر مبارک شه او مهرباني لږ خبرې په لوړ غږ وکئ مهرباني ستړي مه شئ مالې اختر مبارک شه هلته پېښور کې نن اختر دی نه دی ډېره مننه خوشحاله اوسئ غږ دې ټکنی دی که ځای دې بدل کړي که نه بیا داسې نه چې اړیکه ستاسې پرې شي ښه ډېره مننه کور ودان غږ یې نه راته موږ ته نو ویډیو چمتي ده او ویډیو به وګورو نور لیدونکي به هم رالو ډېرې خبرې ما سره هم دي سمه ده صحیح ده زما ستا خبرې هم ډېرې خوږې دي نو درنو لیدونکو تاسې ویډیو وګورئ بیا به وروسته پې خبرې وکړو چې پیغام پکې څومره دی په کومه موضوع دی وروسته ما همدرد صاحب پې خبرې کوو ویډیو را سره وګورئ وای شکر دی زویه چې دا روژې په خیر تېرېږي او الله دې ورته موږ همدغسې چمتو لري چې دا نورې روژې مو ونیسو زه به ډېر خراب کړی یم زویه او پلاره مونږ خو هغه دوکاندار ته دا مو نه ویلي که نه چې د اختر په 5مې ورځې ته بیا ما ته بله جوړه م وګنډي ولې په بله جوړه باندې ته شی کوې خو 2 جوړې مې دله کړي دي 2 جوړې ستا دي 1 جوړه زما ده نه ولې پلاره 2 جوړې خو دې راته کړي دي خو ګوره دا ګورې زویه دغه دا 1 جوړه زما ده دغه او دغه 2 جوړې مې تاله ښه په مینه باندې کړي تا خپله تاله مې وکړې ګوره دا کېده دلته دا کېده دا 1 جوړه به د اختر په 1 ورځ واچوم او دا بله جوړه به د اختر په 3مه ورځ واچوم او هغه په 5مه ورځ چې د انوار ماما واده مې دی هغې ته به بیا څه شي اچومه خو بس دی زویه دغه 2 جوړې دي بس دی ډېر شی دی اختر 1 ورځ باندې واغونده او دا بله دې کېده د ماما د زوی واده له نو نور څه شی پکې ولې دې ته وګوره زه خو دا خو دې زه نه علم ما ته به د ماما زوی ته واده ته بله جوړه کې وایي دې ته وګوره ښه زه وبه کړو راځه خفه کېږم وبه کړو راځه او پلاره چې بیا ګورې بازار ته لاړ شو دوکان ډېر نه شي چې ښایسته سپلی هم راته والي ولې تاله خو ما بوټان اخیستي د اختر دپاره که نه بوټان خو دا دي هغه مې اچولي دي خانه خراب په دا دی ولې بغبو کړي دا خو د اختر دپاره ما اخیستي و که نه نو د اختر کې نو خو پلاره ګرمي بې که نه
او ما خو دا روژه کې واغوستل مې اختر کې به ښایسته څپلۍ راته والي دا ما په څومره په شوق تاله واغشته چې دا به اختر کې په خپو کا ما او دا اوس په خپو ما کړي هم دي ډېر په شوق واغوستل اختر کې به راله بې څپلۍ والې که نه وای نو تا سره څه وکړم تا خو زه د پیسو نه خلاص کړم سلام علیکم وعلیکم اجازه ده جوړ په خیر جوړې اجازه ده کراري ده څنګه وروره ښه کراري ده وراره پوښتنه ده نه وکړم ولې نه کاکا پوښتنه وکړه په دې سره ګرمۍ کې په دې روژه کې دلته ولې داسې خوابدی ناست دی یاره کاکا پرېږده سلام پوښتنه کې وراره څه مشکل لري دا مشکل یې ما ته ووایه کیدی شي زه تا سره مرسته وکړم یاره کاکا تا ته خو د دې وطن حالات معلوم دی زه خپله یو مزدورکار سړی یم په دې چوک کې خلکو سره ګنډې وړم او راوړم سبایي رسم یې یو پیره کړې ده او یو چا راته 500 راکړو چې وروستو مې ولیدو هغه هم جالي و نو ته خپله ووایه زه ماښام ته حیران یم چې روژه ماتې ته به څه وړم نو ته وراره جانه مه خفه کېږه د رزق وعده الله کړې ده الله به خیر که خدا راته ووایه چې اختر ته دې جامې کړي که نه یا کاکا ته عجیبه خبرې کوې زه روژه ماتې ته حیران یم او ته د اختر د کپړو غم وړی بچیا ودې کاته دلته داسې خلک شته دی چې بېګاله د روژه ماتې پیسې نه لري او تاله مې 2 جوړې کړي دي ته بیا هم راته وې چې یو راله بله وکړه پلاره بس دی زه په خپلو خبرو پښیمانه یم زما جوړې موړې نه دي په کار راځه یو 2 جوړې به درله نورې هم وکړم پلاره هم مې شرمنده کوه بس زما جوړې نه دي په کار زه یې نه کوم وراره جانه نور خو مې څه په وس کې نه کېږي دغه 1000 روپۍ واخله او ماښام ته بچو ته څه ویسې نه کاکا زه غریب یم خو سوالګر نه یم ما خو داسې نه دي ویلي ته سوالګر یې دا صدقه جاریه ده دا په خان هم کېږي او دا په غریب هم کېږي راکه بچي هغه زما جوړه انشاءالله چې زما او ستا کت به یوي دا واخله او دا به اختر کې واچې یاره کاکا الله دې نور هم ډېر تیر درکړي امین 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 دا د نبی سنت هم دي څه چې ځان ته خوښې ابه بل مظلوم ته هم خوښې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ ویډیو مو کته رښتیا هم یو دردونکې قصه وه او په ټوله کې دا پوهاوي لپاره وه په ټولنه کې داسې د خلک شته دی چې ډېر غریب وي د هغوی په شونډو باندې خندا مسکا د اختر په سترې خوشحالۍ کې ځان سره شریکول دا نو یو لویه قرباني ته ضرورت دی همدرد صاحب قربان ډېره په زړه پورې وه دا راته وویل چې دا ویډیو تا وکړه د دې نه وړاندې داسې حالات ته په رښتیا کتلي وو دا خو یو اصلاحي ویډیو وه دې رښتې خبرې ته مې اشاره وکړه میاخیل صاحب کله هم عموما چې یو رایټر چې شی لیکي نو هغه یا په ژوند کې شوي یا موجوده حالات کې رواني یا را رواني خو د را روان وخت هغه څوک لیکي چې هغې فکر ډېر پراخه وي نو دغه خدای شته په ما خپل هم تېر شوي دي داسې وخت که زه ووایم چې زه د دې نستوړي ارمانجن چې هغه به کومه ورځ وي چې زه داسې کپ وکړم دې کالو کې نو والد صاحب مې د الله وبخي دغه تېر روژې په شپه وفات سره د ټولو مسلمانانو نو کله به زه هغې سره بازار ته لاړم دوکاندار ته به ورولو ورته جوړه واله کټ به یې کړله نو چې هغه به ورته زه ورولم میل ماما میل داسې وکړه چې ما ته دغسې نستوړي وکړه او دا کالر چې دي دلته راته یو جب دلته واچو یو دلته واچو هغې ویل زه صحیح درته کوم
کله به چې زه بیا کور ته لاړم د اختر شپه به شو جوړه به مې راوړه کاغذ به مې ته ایسته کړه دا د جوړي کاغذ هم ډېر خوږي که نه چې کله به مې هغه ایسته کړه چې وبه مې کته زر به مې کپونه راواړول نو دې کې به هغه ساده ټک بټن راته لګولې وه او چې جب به مې وکته نو یو جب به یې راته دلته کړی یو دلته بل به یې نه و کړی نو دا زما سخت ارمان و چې زما دواړه جبونه نو هغه ولې په دې خاطر چې هغه جوړي ته زمونږ وسه نه کېده چې هغه یې لږه یو متر یا نیم متر زی ته اغوستې وه زما دا کپونه پکې لږ شوي او زما جوړه پکې شوي وه یا دغه بټن یې ماته کړې نو دا په مام تېر شوي ډېر مام لیدلي داسې خلک دي چې هغه په همدې موجوده به کتونکي ما ګوري چې هغې به 3 او 4 جوړې مې اخیل صاحب کړي خو داسې خلک دي چې هغې یو جوړه هم نشته بالکل اخیل صاحب زما خپله هم دا یو جوړه ده په دې اختر کې څو جوړه جامې کړي پیغام ویډیو خو موږ وکتل او جامې نورو خلکو هم درته کړي تاسې چاله کړي نه ولې چې قصه به خپله لیکلې نو مجبورا د اقتصاد له وجې ما خپله هم هغه شوق مې اوس نشته او نه دی او کله چې غوا وه نو د لشلو چل نه راتله اوس چې د لشلو چل راځي اوس غوا نشته نو هغه وخت چې شوق مو پیسې نه وي اوس چې پیسې شته نو اوس مو شوق نشته زړه نشته هغه روغتیا نشته خپله مې همدا یو جوړه کړې همدردي ډېره د مسکینانو سره او دې ویډیو کې فیض الرحمن در سره نه ښکاره کېدلو فیاض الرحمن صاحب چې هغه ماشاءالله تېر کال مې اعتکاف ته ناست وسه کال یې ناست و نو په همدې اساس د دې غیر موجودګي وه پکې صحیح مننه خوشحاله اوسئ وخت هم را سره پای ته رسېدلی دی او ستاسې نه که ما نه څه خبرې پاتې شوي کوم پیغام یې مهرباني ښه کوم اړیکه خو نه لرو نه اړیکه نشته ښه نو میاخیل صاحب زه به دا ووایم چې زمونږ په هیواد کې ډېر ښایسته ځایونه شته د ویډیو لپاره له چکر لپاره خو بدبختانه چې د نامنۍ د وجې زمونږ نه لرې دي او زمونږ نه پاتې دي موږ په کورونو کې ګیرو نو الله دې سوله او امن راولي چې ټول لوی افغانستان کې وګرځو او دغه ښایسته ځایونه چې نیچرلی قدرتي جوړ شوي دي دغه ته لاړ شو او خپل ذهن او طبیعت بدل کړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ تکړه ممثل او د ټولنې لپاره د ښه پیغام جوړونکي تمثیل ذبیح الله همدرد صاحب د ستاسې راتګ نه ډېره مننه خوشحاله اوسئ اختر په دې خوشحالیو کې تاسې موږ سره ځان یوځای کړو فیاض الرحمن صاحب نه هم ډېره مننه چې دا دې ځان سره راوستو ژوندي اوسئ کور ودان مننه نو درنو لیدونکو د نن ورځې د اختر سهار خپرونه همدومره وه چې بېلابېلې برخې درته موږ په اصطلاح وڅېړلې میلمانه و را سره ممثلین شوقیان نو په دې هیله چې خپرونه هم ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا ستاسې پاتې ورځ نیکمرغه ډېر احتیاط کوئ د خوراک سره هم احتیاط کوئ د ډریورۍ سره که موټرسایکل چلوئ که موټر چلوئ ډېر احتیاط چې خدای ناخسته دا ستره خوشحالي د خپلو کورنۍ یا په خپل ځان باندې غم نه کوي تر بیا د خدای په امان ښې چارې